سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو دوستانو. امید دی چې خوشحاله به او د خفګانونو څخه به وامنئ. دوستانو، هر انسان دا خواهش لري چې د هر چا څخه یې ښه تعلق وي او په خپل چاپېرچل کې ښه تعلق ولري. نو په خپل چاپېرچل کې مونږ له د ښه ژوند تېرولو دپاره ښه تعلق قایمول پکار دي. دا ښه تعلق چې د څه اصولو په بنیاد باندې قایمیږي. نو ملګرو، مونږ په نننۍ ویډیو کې دا هڅه کړله چې تاسو په خپل چاپېرچل کې د ښه تعلق قایمولو دپاره داسې اصول در وښایو چې تاسو دا په خپل عملي زندګۍ کې راولئ، په دې باندې عمل وکړئ. نو امید لرم چې ستاسو په نه به راشي او تاسو ته به فایده در ورسي. نو راځئ چې هغه اصول څه دي. وړومبی اصول چې دی هغه اخلاص و. د ښه تعلق دپاره وړومبی اصول راځي اخلاص و، یعنی چې زمونږ د یو بل سره صرف او صرف د اخلاص په بنیاد باندې تعلق وي. دویم، عزت ورکول. د چا سره چې په معاشره کې ښه تعلق قایمول غواړي یا خپل تعلق بهتر کول غواړي، نو د زړه له کومې بغیر د سماویزي بغیر د ستمې لرلو هغه ته ډېر زیات عزت ورکړه، ځکه چې د عزت ورکولو سره چې دی تعلق مضبوطیږي او بهتر نه بهتر کیږي. دریم اصول، تمه نه لرل. د چا سره چې تعلق لري د هغه نه هېڅ تمه مه لره، د هغه نه د احسان تمه مه لره، بلکې په هغه باندې د خپل طرف نه د احسان کولو کوشش وکړه. څلورم، شک او بدګماني مه کوه. شک ملګرو دا ښه تعلق یا تعلق چې دا داسې کمزوري کوي لکه څرنګه چې موذي بیماري یعنی ایډز او سرطان وغیره انسان کمزوري کوي. نو شک کول چې دي د دې سره تعلق چې دا کمزوري کیږي. پنځم اصول، تحفې ورکول. یو بل ته تحفې ورکولو سره تعلق چې دا بهتر نه بهتر کیږي. نو موږ له پکار دی چې ښه تعلق د چا سره قایمول غواړو نو هغې ته تحفې ورکړو. نو ملګرو، زما د نننۍ ویډیو خلاصه دا ده چې وړومبۍ خبره تعلقاتو کې د ایماندارۍ او د خلوص نه کار واخیستی شي. دویمه خبره، یو بل ته عزت ورکو مونږه. دریمه خبره، د یو بل نه تمه او توقعات نه لرو، بلکې په یو بل باندې احسانات وکړو بغیر د سماویزي. څلورم نمبر خبره، په ښه تعلق قایمولو کې مونږ د شک او د بدګمانۍ نه ځان لرې وساتو. پنځم خبره، یو بل ته تحفې ورکړو، ځکه چې په دې سره ښه تعلق چې دی دا قایمیږي او تعلق بهتر نه بهتر کیږي. نو ملګرو، د ویډیو کتلو ډیره مننه. ملګرو، ما چې دا څه خبرې وکړي دا په خپل عملي زندګۍ کې راولئ، نو امید لرم چې ستاسو به په فایده راشي. ډیره